د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې راغلي چې افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته شي. وروستۍ خبره ده چې روسیه وایي له دې وروسته طالبان د روسیې دښمنان نه دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه لنډو تازه او مهمو خبرونو ته. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې راغلي چې افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته شي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دغه اعلامیه کې چې په پیکینګ کې د وانګ یي او اسحاق ډار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خپره شوه، د افغانستان اسلامي امارت څخه غوښتل شوي چې منځلارې پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیو سره اړیکې ښې کړي. چین او پاکستان دواړو خواو په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي پراختیا په برخو کې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. وروستۍ خبره ده چې روسیه وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کوبلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. زمیر کوبلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوې ویلي د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړۍ درجه دوستان دي، خو دا خبره هم روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان هم نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کوبلوف زیاته کړې چې د ماسکو او اسلامي امارت ترمنځ لا هم مشخص سیاسي محدودیتونه شته. روسیه که څه هم د اسلامي امارت سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې د اسلامي امارت ډیپلوماتان یې منلي دي. د یادولو ده چې د افغانستان اسلامي امارت له روسیې سره په تجارتي او نورو برخو کې هم پراخ تعاملات لري.